اجازه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر روز موږ اکسس پروګرام کې سیده تقریبا تر بعضې بټنو پر رسېدلي وو. نو راځم کوم ټیبل مو سټوري ټیبل و که نه دغه کې کار کوو. ښه راځو موږ ګورئ په کمپیوټر هم کار کړی و. کمپیوټر دا فایل اخلاصم په دې کې هم دغه انکریز او ډسکرن ته دغه بټنو پر رسېدلي وو. په دې کې خو مشکل نه. اوس راځو تاسو داسې بټنې جوړوئ وایي زه یو بټن شو هایډ صحیح سو مخکې مې یارې کار کړی وی که نه زه ورته وایم چې مخکې مې څه لپاره کار کړی وی نه مې کار کړی که نه. اوس دا خو ریډ او سور او بلاک دا خو کار کوي که نه. زه مثال داسې بټن جوړوم چې دغه ورک کړي نه دې راته ونه ښیي. بیا راځه رایټ کلیک وکړه ډیزاین ته راسئ. ډیزاین ته کله چې راغلی د دې څخه یوه کاپي راخلم کنټرول سی او کنټرول وي. دا مې سره راواخیست. اوس راځئ مثال تاسو دلته لاندې راسئ. دلته مثال ورته لیکم چې دا څه رقم که هایډ دا دی ورک کړي. رایټ کلیک وکړه بل ایونټ ته لاړ شه ورته کوډ پیلر ته ولاړ شه دا هم ورته وکړي که دلته ورته ولیکه شی دا به زه دې خواته راوړم چې سم درته راسي. لیبل څو لیبل 0 که نه. لیبل 0 ډاټ څه رقم یې که ویزیبل صحیح سو مساوي له چی سره که له فال سره که خلاص نور شی نه سکي صحیح سو. یعنی لیبل 0 سیده مساوي که له ویزیبل سره څه رقم یې که فال ځای که کنټرول اس کنټرول ډبلیو که اوس کمپیوټر ته راځه په دې باندې کلیک وکړه هغه به څنګه سي ورک به سي. بېرته که غواړې چې فایده یې کړې بیا راځه فقط دا ورته کافي فیسټ که له کافي فیسټ څخه وروسته دلته راځه مثال تاسو څه رقم ورته ولیکئ ورته دا څه رقم که دا باید په دې بېرته راته وښیي سي مثال دلته ورته لیکم شو بیرته راته وښیه صحیح سو. رایټ کلیک وکړئ یا ان هایډ کړئ. راځئ مثال بیا بل ایونټ ته راځو کوډ پیلر ته دلته تاسو ورته ووایئ چې څه رقم یې که بیا ورته ولیکئ چې لیبل 0 ډاټ څه شی ډاټ ویزیبل مخکې مساوي له فال سره کولهدارې له چی سره کوي له ټرو سره کوي خلاص. دا هم څنګه کوي کنټرول اس کې کنټرول ډبلیو کوي. اوس راځو کمپیوټر ته راځو هایډ شو هایډ شو. اوس بیا ګورئ موږ ووډ پروګرام راخلاصوو. په ووډ پروګرام کې خو هایډ او شو نشته که نه. دلته ګورئ موږ لرو دغه خو م کار کړی په یو بټن بولډ او ان بولډ که نه څه مثال ورته لیکم چې افغانستان. اوس دغه باندې کلیک کوم بولډ سو د دې نوم چی سو د بولډ بولډ کو خط نوم یې چینجېږي. موږ داسې ویل چې کله هم کلیک کوو نوم به راته چینج کړو. اوس که غواړې چې ته هم داسې بټن جوړ کړې لکه دا بولډ کلیک به په کوه بولډ ورکېږي به بېرته به کلیک کوې بېرته به درته پیدا کېږي که نه. هغه دې کې خو هم ګورې کار کړی و که نه. اوس راځه بیا رایټ کلیک کوو. زه مثال د دې یوه کافي راخلم کنټرول سی کنټرول وي. دې ته مثال یو نوم ورکړئ صحیح سو. دا به زه دې خواته را انتقال کړم. دلته ورته وایئ چې مثال څه شی اس ورته لیکم شو سلاش هایډ همې څنګه که همې پټ که او همې بېرته که چېرته پټ و راته ویښی که مثال شو بېرته یې راته دوه کاره ډېر اسانه. دا کوډ خو درته معلومېږي که نه معلومېده ګورئ تاسو دا ټول څه راسئ صحیح سو. ټول څه راغلی اپشن ته څه راغلی دلته ایډیټور لرو. له ایډیټور څخه وروسته سایز یې چې ده ایډیټور فارمټ ته څومره ده سایز یې 14 دا ورته 24 که دا هم ورته وکړي که اوس به دا یو څه درته راغټ شي صحیح سو. او دا به هم یو څه غټ یې کړو تر څو لا ښه ښکاره شي. دا به مثال په دغه اندازه کړو ښه. اوس به دلته ورته ولیکئ چې لیبل څه شی او دلته ګورئ سینټیس کې د مشکل نه سکي که غټو حروفو ورته لیکئ کوچنی صحیح سو. لیبل څو لیبل ویزیبل لیبل 0 ویزیبل مساوي که له چی سره دلته به پالز او ټرونه ورته استفاده کوي. دلته ورته ناټ خلاص ناټ. بیا دا لیبل 0 مساوي که له چی سره له ویزیبل سره خلاص صحیح سو. ناټ په دې معنا چې مثال که چېرته ورک و پیدا یې که که ښکارېدو پټ یې که دا به هم سره کم کوي کلوز به کوي. کلوز هم که کنټرول اس کنټرول ډبلیو کوي. اوس راځو بیا کمپیوټر ته هایډ شو. اوس دوه بټنه دي هایډ باندې کلیک وکړه څه سو ورک سو. بیا کلیک وکړه بېرته به را پیدا سي. یعنې په یو بټن چې د مثال ته هم یې درته ښکاره کوي او هم یې درته ورکوي. سر هم خلاص انشاءالله مشکل خو نشته. کلکولیټر هم چیرې جوړ کړی و دغه ده دا هم جوړ کړی و دغه دا هم جوړ کړی و که نه. دا د څو بټنو ده
دا څه رقم څه بټنونه د څو بټنو کلکولیټر ده کلکولیټر خو د څو زیات بټنونه ورسره راځي ګوره دا ورته وګوره بیخي ډېر بټنونه دي او دا موږ د شپږو جوړ کړی و اوس داسې کلکولیټر جوړو چې د یو بټن یو بټن کلکولیټر جوړول لیدلی نه لیدلی خو اوس راځئ زه در باندې ووینم صحیح سو کلکولیټر جوړو کلکولیټر لپاره اول راځم بیا اکسس پروګرام ته راځم تاسو اول چې د مثال داسې کوم ځای کې درته جوړ کړم دا اوس موږ چیرې کار کوو کمپیوټر کې باید دلته جوړ کړو صحیح ده ښه دا خو مې راخلاص کړو ښه اکسس پروګرام اول تاسو باید دلته والیبل جوړ کړئ رایټ کلیک کوئ هغه وروسته ډیزاین ته سره راغلی یو بټن اخلم دا بټن مې راواخیست اوس دا سره کوم او دلته یې داسې رسموم اوس راځم دا کنسل کوم دلته نوم ورکړئ چې شي کالکولیټر ورته لیکم چې کالکولیټر صحیح سو د یو بټن کالکولیټر اوس به راځئ په دې به څنګه کوئ رایټ کلیک به کوئ ګورئ څو دلته کوډ استفاده کړو دا ټیک 0 سو دغه مطلب لیبل 0 سو مطلب هم دا صحیح سو اوس راځو په دې رایټ کلیک وکړئ رایټ کلیک کوئ بل ایونت او کوډ فیلډر ته کوډ فیلډر ته سره راغلی اوس به راځئ دلته به کوډ ورته کوئ اول به دلته تاسو چیک کوئ لیبل به جوړوئ تاسو مثال ورته ولیکئ چې ډیم ورته ولیکئ A, B صحیح سو دا څه رقم که انټیجر یې که ازه به راځي که نه راځي ډیم ای بی او دلته ورته ولیکه ازه سټرینګ صحیح سو انټیجر ورته ولیکه صحیح سو غټ عدد هم انټیجر او سټرینګ خو در فهمیږي انشاءالله بیا ورته ولیکه چې ډیم ورته ولیکه سی داسې ورته ولیکو ازه څه شی سټرینګ دا ورته ولیکه دا مې ولیکل اوس موږ څه شي جوړ کړو والیبل هم جوړه کړی اوس له هغه وروسته تاسو اوس ورته راځئ مثال تاسو ورته لیکئ چې 14 مثال 14 جمع څه شی دلته جمع ورته ولیکئ باید تا ته څه راوښیي هغه حاصل یې درته وښیي اوس نتیجه درته ښیي اوس ورته وایي چې ای که چېرته مساوي سوه له چی سره له انفوټ باکس سره انفوټ باکس قوس شروع دلته مثال ورته ولیکئ چې انټر څه شی فرست والیو تاسو هر شی چې ورته لیکئ صحیح سو ما ورته ولیکل فرست ویلیو مې ورته ولیکله ویلیو ډبل کوټیشن قوس پسې باندې کې انټر یې کړه اوس بي ته راځو صحیح سو بي ته کله چې رالو دا که چېرته مساوي سوه له چی سره له انفوټ واکه سره بیا قوس شروع کړه دلته ورته ولیکئ چې مثال انټر سیکنډ ورته لیکم څه شی سیکنډ څه شی والیو مې ورته ولیکل ډبل کوټیشن قوس پسې باندې کوي دریم چې ده سی ده که نه په سی کې تاسو ورته ولیکئ چې که چېرته مساوي سوه له چی سره له انفوټ واکه سره له انفوټ باکه سره بیا قول شروع کړئ دلته ورته ولیکئ چې انټر دا د خپلې خوښې هغه ورکولی شي صحیح سو انټر څه رقم راځي انټر څه شی تھرډ یا مثال ورته ولیکئ چې ون اپریټور یعنی مثال جمع او منفي دا شیان ورته ولیکه صحیح سو درېیمه ورته لیکم چې ون اپریټور مې ورته ولیکو ډبل کوټیشن او دا هم بند دا مې چې ولیکو اوس به دې ته څه رقم کوئ شرط به لګوئ څنګه شرط اف که چېرته دا ای مساوي سوه څه رقم اف ښه اف که چېرته ای مساوي سوه له چی سره ډبل کوټیشن له جمع سره ډبل کوټیشن دین بیا څه وکړي مسج باکس تاسو چې وکړي مسج باکس دې درکړي ورته ای جمع څه شی جمع که منفي جمع بي خلاص دومره نور ټول داسې لاندې پسې ورکړي ایلس اف که چېرته بیا بي ای مساوي سوه له چی سره له منفي سره خو منفي خو هم راځي که نه دلته ورته لیکئ چې چېرته ای مساوي سوله ډبل کوټیشن دلته باید په ډبل کوټیشن کې نیسئ دا صحیح سو بیا مثال ورته چې دین مې غلط ولیکو دین به صحیح ورته ولیکئ بیا د تاسو چی درکړي مسج باکس دې تاسو درکړي صحیح سو مسج باکس درکړو ورته ای منفي څه شی بي انټر یې کړه درېیم چې ده پسې جمع منفي ضرب ورته ولیکئ چې ایلس اف که چیرې ای څه رقم سوه ضرب سوله ضرب یې دا به په چیش کې نیسئ دلته ګورئ دغسې دا په چیش کې نیولې ده
دلته هم په ډبل کوتیشن کې نیولې ده ښه صحیح ده دا دلته هم په ډبل کوتیشن کې نیولې اوس راځه که چېرته مثال دغه ای بي ضرب سوه له چی سره نه 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 ای که چېرته مساوي سوله له چی سره مساوي وکړه ډبل کوتیشن له هغه وروسته دا له چی له ضرب سره بیا ډبل کوتیشن ورته هسې دین بیا دې څه وکړي بیا ورته هسې میسیج باکس ما ته میسیج باکس راکړه چی شی ای چې د میسیج باکس له هغه وروسته ای ضرب یې کړه له چی سره له بي سره صحیح سو تقسیم هم ورکړم که ورنه کړم تقسیم به هم ورکړم صحیح سو زه به دا ټول راکافي کړم دلته به یې واچوم مثل فیس به کړم فقط دا به په چیش تبدیل کړي دا به په تقسیم تبدیل کړي تقسیم خو در معلوم ده او دلته هم مثال ورته نسي دا په تقسیم را تبدیل کړه اخر ته به راسي ورته else در غیر یازو صحیح سو که چېرته دا یو کار هم ونه سو بیا به څنګه کړي بیا مسیج باکس ما ته مسیج باکس راکړه چې شی کې ولیکي دلته ورته ولیکئ چې مثال سوري مثال که چېرته تاسو جمع منفي ته اوس ګوره تقسیم علامه ورکړې فیصد علامه هم نه ده ورکړې او که چېرته تا ورته وکړه کوم پیغام درکړي زه ورته وایم مثال سوري رنګ څه شی اپریټور مې ورته ولیکو ډبل کوتیشن بند سر هم خلاصېږي او په اخر کې ورته وایي څه شی ولې اپ هم شروع کړی بدون دې اوس دا کار نه کوي دا به څنګه کوي بند به کوي کنټرول اس یې کوي او کنټرول ډبل یې کوي اوس راسې کمپیوټر کې جوړ کړو کمپیوټر داسې راغی د یوې بټنې کالکولیټر هم څنګه کو جوړ کړو په دې باندې کلیک وکړئ اوس درته وایي چې 1200 انټر سیکنډ والیو 1400 انټر اپریټور څنګه کوي جمع انټر سوري رنګ اپریټور ولې نو زه بیا رایټ کلیک کوم ډبل کلیک ورته 12 جمع یې کوو انټر یې کړه بیا درته وایي سره نو دا ځای کوم ځای غلطي کړې راځه بیرته رایټ کلیک کولی هغه وروسته ویلې وین ته که چېرته یې مساوي سوه له جمع سره مثبت جمع که چېرته منفي ای ښه له یغو وروسته دا خو بیخي څه دی جمع زه مثال راځم په منفي کار ورته کومه کنټرول اس کنټرول ډبل یې کړه اوس راځو دلته ورته وایي څه یې کړه 12 منفي 4 اوس څنګه کړه منفي کړه بیا هم غلط ښیي ښه راځو ګورئ موږ مثال دلته څو موالي ورکړې ده زه مثال راځم دا باندې کنټرول اس کنټرول ډبل یې کوم اوس راځم کالکولیټر دغه و که نه دا نه دغه و کمپیوټر و که نه کمپیوټر و اوس راځو دې باندې کلیک کوو موږ دلته ورته ویلی چې فرست والیو د چی په نامه دی ای په نامه که نه موږ ته بېرته دلته دا ښیي موږ باید دلته چی استفاده کړې وه دا هم بندوم او دا هم بندوم په دې رایټ کلیک کوم راځم ډیزاین ته راځم د دې هم رایټ کلیک کوم دلته ګورئ موږ څه شي استفاده کړې دلته دا په اپ کې ای نو ای کې دغه حاصل تاسو ته په سی کې ښیي که په ای کې ښیي په سی کې ښیي موږ دو ځای کې ګورئ غلطي کړې دا به چش کوي سی کوي دا به چش کوي سی کوي دا به هم چش کوي سی کوي دا هم سی کوي سر خو خلاص وي انشاءالله موږ ګورئ اوله کې تاسو هم غږونه کوئ ما هم پام نه اوس کار څنګه سو برابر سو کنټرول اس کنټرول ډبل دا هم باندې که کمپیوټر ته راسه اوس ورته وایي چې څه شی 1200 انټر 1400 انټر اپریټور دا څنګه که جمع که انټر که درته وایي چې څومره کېږي 2500 بیا انټر که راځه بیا انټر که درته راخلاصېږي ورته 1200 منفي کله دارې له څو څخه له 14 نه منفي که دلته ګورئ سیکنډ ده منفي به ولې لیکو دلته دلته ورته ولیکه چې 1000 صحیح سو انټر یې که اوس یې فقط منفي ولیکه انټر که درته وایي څو پاتې کېږي ډېر عدد ولرو څه رقم مثال یو رو جمع کوو 200 نور دی 300 نور دی بیا اوږدې کیسې دي هغو ته به دا بل هغه جوړو صحیح ده په هغو کې به انشاءالله سبا ته ووایو دا بل لکه موږ څنګه دلته کالکولیټر لرو ګورئ دا رقم ته ښه چې مثال دا به سبا ته جوړو
صحیح ده په دې کې به سبا ته که نه یې اوس یې ډیزاین درته کوم نور به سبا ته نه مې سبا کوم سره که اوس به ډیزاین مازې وکړو څنګه 15 دقیقې شولې خو ډیزاین یې اوس وکړو که ای دی که سبا ته یې صحیح ده سبا ته به ډیزاین هم کو او نور به څه رقم کو کوډینګ به هم پوه هغه کوډینګ هم زیات غواړي نور خو په دې باندې سر خلاص و اوس ورته هسې مثال 12 سره کم که 12 او 14 دی دا تقسیم یې که انټر یې که درته وایي مثال دومره کېږي 0.2 دومره کېږي او بل هم چې ورته استفاده کړ ضرب منفي تقسیم که نه ضرب کړی نه دی ورته شپږ وشپېته او اتیاسي دا سره کم که دا سره ضرب که انټر یې کړه انټر څخه وروسته درته وایي 5300 تر دې هم سر خلاص ان شاء الله مشکل خو نشته بس به سبا به داسې اډوانس ورته وایي مثال هر رقم ورته وایي اصلي ورته وایي اصلي هغه به جوړ کړو کالکولیټر تر دې کوم مشکل نشته سوال پوښتنه